د شهادت په ګوته او بټه ګوته مسح جائز ده که نه؟ د شهادت په ګوته او په بټه ګوته معنا یوه دا غټه ګوته یوه دا بله ګوته ده، په دې باندې مسح په دې دوو ګوتو چې خلاصې وي مسح جائز ده، روا ده. یعنې چې داسې د لویشت غوندې داسې یې ونیسې پر سر باندې یې داسې کش کړي، په دې دوو ګوتو مسح روا ده. په نورو دوو ګوتو بیا روا نه ده چې یو سړی دا نورې ګوتې دوې داسې ونیسي یا دا دوې ګوتې داسې ونیسي یا دا بل، خو په دا دوو ګوتو روا ده. محیط برهانی کتاب طهارت فصل اول فی الوضوء اول جلد 144 صفحه مسأله نمبر 11 مکتبه اداره القرآن والعلوم الاسلامیه. علمگیری کتاب طهارت باب الاول فصل فی الوضوء الاول فی فرائض الوضوء بیان رابع جلد اول 15 صفحه 29 لیکه حافظ کتابخانه. همدارنګه قاضي خان علی علمگیری اول جلد 15 صفحه